خدای مباخه یو ضروري اعلان واورئ د غټ اختر مونځ به د کوټکي په مسجد کې پاوکم په 9 بجې باندې کیږي. خدای مباخه د غټ اختر مونځ به پاوکم په 9 بجې د کوټکي په غټ مسجد کې کیږي. په دې نه بعد به وزګانې خو راشي جمعه د مانځه غټ اختر به په 9 بجې کوټکي په جومات کې کیږي. زه حیران یم چې د اختر د اعلانونه خلک زما غوندې لیونو ته ولې پرېږدي، ځکه چې باقي د اذان او د مانځه اهتمام ایون د اقامت په خلکو کې مقابله او یو قسم هغه د مخکې کېدو جذبه یا د ثواب خو د اختر اعلانونه همیشتن همدغسې کېږي لکه تاسو دوباره واورئ نو ده پکې ویلي چې د اختر ځکه د مانځه اختر به د کوټکي په جومات کې او بیا منډې کې. نو مسله دا ده چې یو خو اعتماد او بله خبره دا چې نابلدتیا د خبرو نه کولو د خلکو مخکې پبلک سپیکینګ د دې نشوالی بهرحال دغه جوړې خبرې خو که تاسو دغه د نقطه نه نوټ کړي نو دوباره نوټ کړئ او بس وخاندئ. دا د اختر ویډیوګانې خنداګانې دا نو خوند کوي او مزه هم کوي، خو بهرحال که اعلانونه که د مړو اعلانونه دې خلکو ته ور په غاړه شي نو چې خدای خبر دوی به څه وایي. کور مو ودان.